د نن چهارشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري زابل کې د توري بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او کارونه به تر ټاکلې مودې وړاندې بشپړې شي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم د هغو برحال او فارغ شوي محصلینو سره تعارفي او مشورتي ناسته وکړه چې په تېره 20 کلنه مبارزه کې ونډه اخیستې وه. په یادناسته کې د یادو مجاهدینو مبارزه او زحمتونه وستایل. د عام روغتیا سرپرست وزیر ښاغلي ډاکټر قلندر عباد د ICRC نړیوالې موسسې له مسؤلینو سره د روغتیايي خدماتو په اړه ناسته ترسره کړه. د یادې ادارې سره د مجلس په ترڅ کې د هغوی غوښتنې واورېدل شوې او په هیواد کې د غوره روغتیايي خدماتو په اړه نظرونه تبادله شول. د ټولګټو وزارت لخوا د کابل کندهار لوی لارې اړوند د غزني مقر سړک د ویجاړو شولډرونو د ترمیم او بیا رغونې کار دوام لري. د کابل امنیه قومندانۍ د 3 حوزې پولیسو لخوا 2 تنه جعلکاران او 1 تن غل ونیول شو. د کابل ښاروالۍ لخوا د صدارت څلور لارې د سړکمند ګلدان په بیا رغونه کار پیل شو. کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د هلمند ولایت د زمینداور کانال پروژې د ارزونې په موخه تخنیکي غونډه جوړه شوه. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي په لغمان ولایت کې د بلومونټ موسسې په مالی ملاتړ د 2 ملکي جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې. د برېښنا شرکت وایي جوزجان ولایت کې د تخنیکي ټیم لخوا د برېښنا د لسګونه پوره وړیو برېښنا پرې شوه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې یو شمېر کارکوونکو لپاره رهبرۍ او تصمیم نیونې تر سرلیک لاندې 2 ورځنی ښوونیز سیمینار ترسره شو. قانون او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو د نفراید ډبرو قانونو داوطلبي د رسنیو پر وړاندې په شفافه توګه ترسره شوه. سره محکمه وایي د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې 6 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.